ملګرو سلامونه نیکې هیلې احترامات سوډان ته راغلاست. مطلب مې دا دی چې کوم مفتي صاحب دی نوم یې خو ما ذهن نه ووته، هغه بخښنه وغوښته او دا ډېر لوی ظرف مالک دی چې بخښنې وغوښته او که نه وغوښتي هم دا انساني تېروتنه وه. موږ پوهېږو چې انسان دی یعنې په یو سوډاني مطلب دی په انساني معاشره کې د انسان نه هغه سلیپ اف ټنګ هم کېږي، ایبسنس اف مایند او که کم علمي هم انسان کامل نه دی، انسان نه غلطیانې کېږي، د معلوماتو هم کمی کېږي. وړاندې عمران خان داسې جرمني جاپان یو بل سره یو ځای کړي، نو دا ټولې خبرې د انسانانو سره کېږي. خو دلته بدنصیبي دا ده چې یعنې اول خو دا ویل غواړم چې مولانا صاحب ته بهرحال ډېر مننه او د هغه یو قسم لوی ظرف دی چې بخښنې وغوښته. کنې دلته چې ملا ووي چې مطلب سوډان په بونیر کې دی، نو بس لکه بیا یې ثابتوي چې په بونیر کې دی او حامیان یې د هغه نه یو دوه قدمه وړاندې ځي، خامخا دا هم ثابتوي چې دا پیر بابا دا خالص سوډانی دی، خو لږ ښه سوډانی مطلب نیک سوډانی و. نو لکه لږ یا دا ټول ته بیا ثابتوي. نو مطلب دا دی چې هغو لږ یا خبره کړي، په خپله خبره هم هغه کېږي. دلته حامیان دا سټانچ سپورټرز چې کوم دي، دا کلک حامیان یا پیروکار یا وټ ایور هر څه چې دي، یا مخصوص ذهن والا خلک مخصوص پریم کې سوچ کوي او د هغې نه اخوا نه کوي. دغه خلک دا قسم پیروکار چې دي د خپلو شخصیاتو نه بیا مقدسات جوړ کړي دي، تنقید نه بالاتر کړي دي، نو چې هغې بیا موږ د ګډو بیزو په شانې کم طرف ته بوځي، کم په چا وجني او کم په چا باندې چې څه راباندې کوي، کم خپل انډاکټرینیشن راته کوي، خپل څه خاص څیزونه راباندې مطلب راتپي او نافظ کوي او د څه په نوم د څه په نوم. نو دا موږ دې ته هغو جوړ کړي دي، ځکه چې موږ یعنې خبره کول جسټ فار فن یا د تنقید په تور هم ته په چا خبره کوې، نو دلته ته کفر ته وي، مذهب ته. دې کې د کفر او د مذهب څه خبره نشته، یو شخصیت دی، خلک یې اوري او مطلب یو کس دی په سوشل میډیا ادروایز هم راځي. نو که یو خبره چا مذاق یا مذاق خو نه طنز او مزاح وکړو، نو د هغې مطلب قطعا دا نه دی چې ته بیا د هغه ځای نه دومره اګریسیو غوندې رویه ستایي چې خلکو ته مطلب دی چې سپک او سپور بیا د هغه د تربیت کمی هم ښایي. که ته د یو کس حامي او پیروکار او په هغه باندې ستا عقیده وي، نو دا بیا ستا د شخصیت یعنې د هغه ته کوم شخصیت چې ته دفاع کوې په کنځلو باندې، نو دا بیا که هغه عالم دی او که سیاستدان دی او که وټ ایور هر څه چې دی، نو د هغه په تربیت او دغه ټول ستاسو په ټول نظام باندې بیا سوال اوچتېږي. مطلب که زما نه صرف په خاندان بلکې زما په سیاسي او یا مذهبي نظریه هم بیا لکه هغې ته خلکو پام کېږي. نو لږ کنځلو منځلو نه لږه ډډه پکار ده. باقي موږ ټول سوډاني مطلب چې انسانان یې، زموږ غلطیانې کېږي، په سوډان کې قسم قسم خبرې راځي او خدای دې ټول ښه لري. هغه هم زموږ په شانې عاجز خلک دی او خطا شوی دی او که ویې نو که پرس ویلی دي او په مغرب کې نو ما که لیدلی، تاسو کله سوډان لیدلی. ستاسو د ټولو کور ودان سوډان ته راغلاست.